قدرمن اورېدونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې ښه وئ. درنو اورېدونکو، سعید جواد یم او د نیکه ناول له درېیمې برخې سره ستاسې ملتیا کوم. تېر کې تاسې د دغه ناول په دوهمه برخه کې واورېدل چې د ګرګین سرتېرو د پهلوان ابراهیم په نامه یو کس توپ ته وتاړه او بیا میرویس خان له هغه ځایه سیده د آهنګر دوکان ته راغی او هغه ته یې وویل چې ملګري راټول کړئ چې شپې درته زه په خپل کور کې ماتلی یم. زه چې نور څه کېږي د ناول دغه درېیمه برخه کې پرې پوهېږئ. په جنګي کلا چرګې بولي او د نورو کلاو کې د ګرګین 1.5 عسکر پراته دي. یو هم بې تورې او ټوپکه نه دی. یوازې دارک په پلنو دیوالونو 40 توپونه ایښودل شوي دي. یو چاغ سړی په خبره کې ورولوي. خو موږ غیرت لرو. میرویس خان وخندل. له عقله پرته غیرت تباهي ده. پوهېږې، بې ځایه احساسات په درد نه خوري. د عتیق الله کیسه خو ټولو ته معلومه ده. له 300 احساساتي ځوانانو سره د قیتل پر کلا ور وخوت، خو تر دیوالونو ور ونه رسېدل. څه توپونو خوړل او څه هم ټوپک. ټول غلي شول. میرویس خان وویل څو ټوپکه پیدا کولی شئ؟ د ټولو سرونه وځړېدل. میرویس خان بیا زیاته کړه له 1.5 په جنګ پوه عسکرو ټوپکو توپونو سره جګړه اسانه نه ده. په 500 جنګیالۍ او تشو لاسونو د خدای کشل کړه. ټول غلي ول. میرویس خان وویل تر اوسه مو 2 پښتانه په یوه خوله سره لیدلي دي. هر یو په خپل خیل او قوم پسې ګرځي. په خپلو منځو کې بدبینه دي. ځینې داسې کسان هم شته چې پوره من دي. هر قوم تر بل یو ځان غټ ګڼي. د ګرګین ظلم په سترګو ویني. وطن یې ترې نیولی دی. خو ځینې وایي چې ګرګین مسلمان دی، له هغه سره جګړه روانه ګڼي. میرویس خان غلی شو. ناستو کسانو په حیرانۍ ورته کتل. میرویس خان وویل خپل خلک په لوی لاس مه وژنئ. یوه وویل نو څه وکړو؟ همداسې په رډو سترګو ورته وګورو؟ میرویس خان وویل زما خبره ومنئ. اوس خپلې تورې د ګلابو تر پاڼو لاندې پټې کړئ. موږ باید له عقله کار واخلو. یوه وویل یا الله، ته مخکې موږ درپسې. بل وویل نیمه شپه شوه، په وږو ګېډو اصفهان را باندې نیسي. ټول وخندل. میرویس خان په خندا کې ناره کړه محموده زویه، ډوډۍ مو پسې څه کړه؟ د آهنګر دوکان ته 6 اسونه ودرېدل. آهنګر په بیړه له دوکانه ووت. تعظیم یې وکړ. وی ویل حسن خانه، په خیر راغلی. له رنګه سور ځوان لاسه ښکته شو. آهنګر په بیړه د لرګي څوکۍ ورته کېښوده. ځوان کېناست. آهنګر وویل صاحب چای راوړم؟ له رنګه سور ځوان وویل کړی او زولنې څنګه شوې؟ آهنګر د یوې بوجۍ خوله خلاصه کړه. زنځیرونه وشرنګېدل. څو زولنې یې ترې راوویستې. ځوان یوه زولنه ور واخیسته. کش یې کړه. وی ویل ټولې څو دانې دي؟ 80. 50 نورې پاتې دي. بس په 10 ورځو کې تیارېږي. د ځوان ټنډه تروه شوه. د تېرو زولنو خونده نه وه. یو بندي یوه زولنه وشکوله. غلی شو. یو دم یې وخندل. خو تښتېدو ته پاتې نه شو. تر زړه یې ګولۍ وخته. ولاړو عسکر وخندل. آهنګر وویل بېغمه اوسئ. دا ځل مې داسې زولنې جوړې کړي چې زمری به یې هم ونه شکوي. سره ځوان وخندل. زمری؟ په کندهار کې زمری له کومه شو؟ دلته خو ټول ګیدړان دي. ټول عسکر وخندل. د آهنګر مخ سور شو. ځوان وویل سمه ده، تیارې شوې زولنې جنګي کلا ته راولېږه، خو پاتې هم باید تر 10 ورځو پورې جوړې وي. ځوان پر اس سپور شو.
آهنګر په خواره خوله وویل: صاحب، یوه شېبه صبر وکړئ. آهنګر دوکان ته ننوت. یوه غوټه یې راواخیسته. سره ځوان وویل: دا څه دي؟ آهنګر خوله جینګه کړه. صاحب، پخپله یې وګورئ. ځوان غوټه خلاصه کړه. د اشنې چپنې زرتار وځلېدل. آهنګر وویل: صاحب، یو ملګری مې سودا کوي. دا چپنه یې له هندوستانه د زندان مشر ته راوړې ده. ځوان چپنه سره واړوله. ویې ویل: ښکلې ده، اصل ورېښم دي. زه به یې ور وسپارم. خو دا موږ یې ولې هېر یو؟ آهنګر وویل: صاحب، د بلا دې هېر شئ. زه به ورته ووایم. ملګری مې صفوي حکومت ته ډېر مخلص سړی دی. د حکومت مامورینو ته احترام لري. ځوان نسته پښه ورې کړه. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان راغی. کېناست. آهنګر وویل: بیا هم فکر وکړه. دا خلک به دې خوار کي. میرویس خان وویل: دې خلکو ته د نږدې کېدو لپاره بله لاره نه لرم. غلی شو. ویې ویل: داسې اعتباري کس شته چې د ګرګین له قمندانانو سره شناخت ولري؟ آهنګر وویل: هو، د بارکدین په نوم یو څوک پیژنم. د قراول له یوه مشر سره یې قرارداد کړی. د جنګي کلا عسکرو ته خوراکي مواد برابروي. میرویس خان وویل: د بارکدین په لاس باید ځینو قمندانانو ته سوغاتونه ورولېږو. یوه اونۍ وروسته 2 عسکر راغلل. آهنګر یې جنګي کلا ته بوت. په یوه لویه کوټه کې یې کېناوه. عسکر ووتل. آهنګر لړزې اخیستی و. شېبه وروسته چای ورته راغی. د آهنګر د زړه دربا ورو شوه. وخت ووت. آهنګر زړېدلی سر ناست و. دروازه خلاصه شوه. کوټې ته 2 کسه راغلل. دواړه له رنګه سره ول. په څېرو کې د غوسې نښې نه ښکارېدلې. آهنګر په بیړه ودرېد. دواړو لاس ورکړ. مخامخ پر څوکیو کېناستل. آهنګر خپل چپنې وپېژندلې. یوه یې وویل: زه اسلم بیګ یم، د زندان مشر. آهنګر خپل لاس پر ټټر کېښود. بل وویل: ما ته رضا علي وایي. په جنګي کلا کې یوزباشي یعنې د 100 عسکرو مشر یم. آهنګر مسک شو. د زندان مشر وویل: خبرې لنډې ښې دي. بارکدین د جنګي کلا ځینې قمندانان په ورېښمینو چپنو وسلې غالیو ونازول. ویل چې میرویس خان رالېږلي دي. بارکدین ته دا قیمتي سوغاتونه تاسې ورکړي وو. دا میرویس خان څوک دی؟ آهنګر وویل: صاحب، میرویس خان هوتک قومي مشر او لوی سوداګر دی. د کندهار هندوستان ته پشم، وچې میوې او ځینې ګران بیه بوټي وړي او لا غذا او ورېښم، مسي، لوښي، زیورات او نور د کار وړ شیان راوړي. میرویس خان په خبره پوه سړی دی. پر ډېرو قومونو یې ناز چلیږي. آهنګر خبرې کولې. رضا علي او د زندان مشر واضح خولې نیولې وې. آهنګر اوږدې خبرې وکړې. ویې ویل چې میرویس خان مخلص سړی دی. صفوي حکومت ته خاص احترام لري. د آهنګر له خبرو وروسته د زندان مشر له هغه څخه وغوښتل چې له میرویس خان سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. دوی ورځې وروسته میرویس خان له آهنګر او یو بل ملګري سره جنګي کلا ته ورغی. په یوه مجلل سالون کې پذایري وشوه. د زندان مشر د مالیې ټولولو مسؤل اوالی حسین خرغلاس ورته ووایه. یوه شېبه د میرویس خان د تجارت په اړه وغږېده. بیا سیاست ته راغله. میرویس خان د ګرګین صفت وکړ. ویې ویل چې ښه مدیریت لري او په ډېرو خیارتوب یې ټوله سیمه تر واک لاندې راوستې ده. رضا علي او د زندان مشر خوشحاله ول. له شتمن میرویس خان نه یې ډېره استفاده کولای شوه. دا ځوان سوداګر ګرګین ته تر ټولو صادق کس ورښکاره شو. خو د مالیې مسؤل وویل:
یوه پوښتنه، موږ هره ورځ تاسې له 100 کسان توپونو ته تړو، خو ته بیا هم زموږ صفت کوي. د آهنګر لنګي ولړزېده. میرویس خان وخندل. موږ له 100 کالو را په دې خوا هم دا حال لرو. تر غزني د مغولو لښکرې پرتې دي. شمالي برخې د تزاري روسیې تر واک لاندې دي. خو په ټولو کې تاسې ښه یاست. که 10 وژنئ 100 نور ژوند ته پرېږدئ. بله خبره، زه تجار سړی یم، خپلې ګټې ته ګورم. په دې خبرو پسې دومره سر نه ګرځوم. غرمې ته ډوډۍ راغله. مختلف خواړه او کباب شوی سلامت پسه پر میز کې ایښودل شو. د مالیې مسؤل د کلات له څو کلیو شکایت وکړ. ویل یې چې ډیر کلیوال مو ووژل، خو لا هم حکومت ته سمه مالیه نه ورکوي. د ګرګین په وړاندې مې اعتبار کم شوی دی. میرویس خان ور یاده کړه چې دا مشکل به دې حل کړه. وروسته یې له جیبه څو وړې کوتۍ راوویستې. یوه قوطۍ د کوربنو مخې ته کېښوده. د زندان مشر په بیړه کوتۍ خلاصه کړه. یودم یې چیغه کړه، او خدایا څومره ښکلې! 2 نورو هم قوطۍ خلاصې کړې. په ټولو قوطیو کې د سرو زرو یوه ګوتمۍ ایښې وه. د زندان مشر وویل، وګورئ، ما ته خو هندوستانی هنر ښکاري. په دې ګوتمۍ کې څومره ظریفه میناتوري کار شوې ده. میرویس خان وویل، دلته تش لاس راتګ ښه نه راته وایسي. دلته تش لاس راتګ راته ښه ونه ایسېد. هیله کوم دا وړ سوغاتونه په ډیر څه ومنئ. د زندان مشر ګوتمۍ په ګوته کړه. لاس یې د مالیې د مسؤل سترګو ته ورنږدې کړ. په خوند یې وویل، ښکلې نه ده؟ د مالیې د مسؤل ټنډه تروه شوه. څه یې ونه ویل. میرویس خان د تګ اجازه وغوښته. قربانه ولاړ شول. میرویس خان د سالون په دروازه کې د مالیې مسؤل ته وویل، د کلات له هغه څو کلیو بېغمه اوسه. مالیه به په خپله کندهار ته درته راوړي. د مالیې د مسؤل سترګې وځلېدې. قدرمن اورېدونکو، دا وه د نیکه ناول 3مه برخه. تر 4مې برخې سعید جواد او احسان الله ځلاند ته اجازه ورکړئ. رب مل ښه وختونه ولرئ.